السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې. موږ هم شکر دی ټول ښه یو. راځئ چې د نن ورځې بلاګ هم شروع کړو. په کرواسیا کې زموږ د اولې ورځې بلاګ به مو لیدلی وي. راځئ چې په دې بلاګ کې د دویمې او درېیمې ورځې مصروفیتونه وګورو. په دویمه ورځ چې له خوبه پاڅېدم نو اول مې سهار ناشته تیاره کړه. ماشومانو ته مې پورې جوړ کړ، هګۍ، کارن فلیکس او دا نور شیان تیار کړل. یو شي ته مې پام شوی دی چې دلته د سهار ناشته دومره زر تیارېده، نه پوهېږم چې دا ولې. فقط 20 دقیقو کې به چای تیار و، ولې کور کې به بیا وخت نیسي چې دا به څه وجه وي. چای نه بعد مې حرکت وکړ، لاړو خور خواته مې چې کباب پارټي هلته وکړو. لکه څنګه مې چې تېر بلاګ کې ښودلی و چې غوښه مو اخته کړه، نو په دا ورځ بیا خورکۍ مې وویل چې راځئ کباب زموږ خواته، ځکه چې د دوی حوض هم غټ و نو ټول به هلته ولامبي او د کباب ځای هم غټ و. نو بیا ټول لاړو هغې خواته. د هغوی ویلا یو وړوکی ټور به هم در سره شریکومه، دا هم کولی شئ وګورئ چې دا هم یو 2 منزله ویلا وه او د غرونو منځ کې و. ښه غټ حوض یې درلوده، د ګریل ځای ډېر ښایسته موقعیت یې درلوده او دا ویلا هم ډېره ښایسته وه. ارام ځای کې غرونو منځ کې و، ښه زیات ارام بخښونکی ځای و. ماشومان خو راتګ سره سم د خپلې خاله بچو سره په لمبا شول. دلته موږ ټولو ځان ته ځایونه کرا کړي وو تر څو هر یو خپل کورنۍ سره ځان ته ازادي او پرایوسي ولري او یو بل سره په عذاب نشي. وروسته بیا پلارجان دویمې هم راغلل او زموږ د کباب جوړولو ماهر یعنې پلارجان مې شروع وکړ چې اور ولګوي او کباب پخه کړي. تر څو چې پلارجان مې اور لګول او موږ کبابونه ورته سیخ کړل. دلته یو بله جالبه کانه هم وشوه چې هغوی نه سیخونه هیر شوي وو چې ځان سره راوړي. ما سره یو څو دانې وې، نو ښه ده چې هغه مې ځان سره راوړي وو، کنې بیا به حیران پاتې چې کباب به سره هم جوړ کړو. د کوفتې کباب دپاره مو بیا المونیم فایل نه سیخونه جوړ کړل او هغه کې مو سیخ کړل. بیا مو نو د کباب پخولو ته شروع کړه تر څو چې موږ ډوډۍ تیارول او کبابونه پخول. نو ماشومان خپل ماماګانو سره لمبېدل او ساعت یې تېرول. هر څه چې تیار شو بیا مو هماغلته باندې میز باندې ډوډۍ تیاره کړه. لږ وریجې مو هم دم کړې وې چې کباب سره یې وخورو. ډوډۍ نه بعد بیا دوباره د لمبا وخت شو او ټول لمبا ته لاړل. د دې سفر یو بله ګټه چې ما ته ورسېده هغه دا وه چې لمبا مې زده کړه. زما لمبا خوښېږي ولې زده مې نه وه، ولې دا ځل مې پلارجان، وروڼه او ځوړند ملګري مې راسره لږه خواري وکړله او زده مې کړله. اوس مې دومره لمبا زده شوې چې د خطر په وخت کې ځان اوبو نه بچ کړمه او یو امن ځای ته ورسوم. دوی حوض هیټډ و، یعنې د شپې د خوا اوبه ګرمېدې، نو ټولو بیخي زړه نه کېده چې ووځي. کله چې ښه ستړی شول بیا نو تقریبا د شپې 12 بجې وې چې خپل ځایونو ته راغلو او ډایرکټ ویده شو. دا چې د دوی دا ځای بیخي غرونو منځ کې و، نو دا لارې بیخي بې خونده وې. تر څو چې خپل ځای ته رسېدو نو ناارامه ومه. ځکه د دې ځای هایوې نه وتلي نور سړکونه ډېر بې خونده دي او واړه سړکونه او بیا د طرفه موټر ځي، نو احتیاط مهم دی. او بل دا چې د شپې داسې تیاره وي چې بیخي هېڅ هم نه ښکاري، داسې سین وي لکه د وحشتناکه فلمونو. د چکر په درېیمه ورځ نو سهار چای نه بعد ووتو چې دا شاوخوا ځایونه دیدن وکړو. هره ورځ تر څو چې ما چای تیارول نو ماشومان به یو وار حتما لمبا کوله. هغوی خو ښه صحیح خپل سویمینګ سکلز قوي کړل. اول دلته یو ځای و، هلته لاړو چې بلو لیک نومېده. دلته باید همداسې پیاده لاندې لاړ وای تر څو د اوبو ته ورسېدو او هوا ډېره ګرمه وه. نیمه لاره لاړو بیا بېرته راوګرځېدو ځکه چې هوا بیخي زیاته ګرمه وه او لاندې نور ډېر څه کولو ته نه و. فقط همدا اوبه وې چې دلته موږ کولی شو ولامبو، ولې زموږ د لمبا نیت نه و او لږ دیدن مو وکړ. بېرته راغلو، حرکت مو وکړ د ماکارسکا بیچ خواته، یعنې اصلي سیاحتي ځای ته چې دلته ډېر سیاح راځي چکر ته.
دا ځای په دې مشهور دی چې یو طرف ته بحر دی چې خلک کولی شي ولامبي، بل خوا ته رستورانټونه، دوکانونه، هوټل او کرایي اپارتمانونه دي. څه چې هر ملک ته ځم نو ځان سره یو نښه راوړم چې دغه یخچال والا میګنیټ اخلم. نو دلته مې هم یو دانه واخیسته. دا څو کاله کېږي دا شوق مې پیدا کړی او هر ځینه ځان ته میګنیټ اغوندو. نو همدلته مې قدم واخه او سیل مې وکړ. لږ دې خوا چې وګرځېدو بیا ډوډۍ وخت شو. ماشومان ټول وږي شوي وو. همدلته بیچ ته مخامخ رستورانت ته لاړو چې ډوډۍ وخورو. داسې ځایونو کې ډېر آپشنې نه وي او سمندري خواړه ډېر وي. نو موږ هم ماهي راوغوښتل او ماشومان چې ماهي نه خوړل هغوی ته مو پیزا او لورکیو مې ځان ته فقط یو سلاد راوغوښته. زما ماشومانو سره زما همیشه خوراک بسرجن وي ځکه چې اصلا صحیح خوراک نه کوي، اشتها نه لري. یو یې غوښه نه خوري، بل یې ماهي نه خوري، یو شی نه خوري، بل بل شی. بس همیشه اخرې مې لګولي وي. نه پوهېږم چې دوی سره څه وکړم او څنګه یې تشویق کړم. که تاسو کومه مشوره لرئ نو کومنټ کې راسره شریک کړئ، کیدای شي هغه کار وکړي. ډوډۍ نه بعد مې بیا انرژي پیدا کړله او دوباره مو په قدم وهل شروع کړه. دلته مونږ کولی شو چې ایروله هم پکې راونیسو. نو زوی مې د دې شیانو ډېر شوقي دی، هغه ته مې یو پکې راکړ. هغه رولر باندې چکرې وهلې او موږ خپل قدم وهل. نو تر ناوخته هماغلته وبیا راغلو خپل ځایونو ته. دوستان دا یو هغه چکرونه و چې ما ښه آرام پکې وکړ او ذهن مې آرام شو. زه فکر کوم داسې چکر یو ځل کال کې حتما باید انسان ځان ته ترتیب کړي، شور و شور نه لرې، آرام غونډې ځي کې. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې دا ولاګ لایک کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلئ او تر اوسه مو سبسکرایب کړي نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.